څه ځلم در سره اوس मला मोबाईल لرله وخت سره پیسې موبایلونه هم در څخه اخیستې دي سامان پیسې 10000 پیسې سامانونه مکمل واغستره किधर से आ रहे हो भाई ये कौन लोग है ये कौन है अफगानी है ठीक شاید کړي هیڅ خبره نه بخاري او کمیسر را لګي یو کمیسر راواستولو او د هر عثمان څنګه پیسې هر څه وسنګ اخیستې دي او شناخته دي موبایلونه دي هر څه دغه رقم څه ده پیسې مورم گرفته 4 لک کال داره موبایلای مورم گرفته دیگه نمیدونی به سرنوشت جایی کردم ستړی مې څو میاشتې بندي وې دوه نیمه څه ظلم در سره شوی که نه و در سره شوی نو څه کوي پیسې در څه واخیستې الله که دومره راکړي چې نسوار پې واخ ښه ته چې یو شی نه در کړي چا را خلاص کړ بس دا سفیر راغلی و هغه راخوشي ها د افغانستان سفیر موږ راخوشي هغه څه مدد سره بس موږ سره دغه مدد وکړو موږ ته ګاډي ونیول موږ سره موبایلونه واخیستل هر څه واخیستل موږ یې په تشو تور را روان کړي وو موږ سره 1 روپۍ نور نشته ده ښه تاسو سره څو میاشتې بندیان واست من 2 میاشتې 2 میاشتې ولس راځي څو میاشتې 2 نیمه څو میاشتې بندیان واست یعنی تقریبا 3 میاشتې څو کسان تقریبا 300 300 کسان خو موږ خپل زنانه وسره ماشومان صحیح قدرمنو دا هغه د حیدرآباد د جیل قیدیان دي چې اوس 310 اوس تر دغه اوړي افغانستان ته وړي دغه د په کوچ کې دي نو د جکماباد 100 قیدیان ماشومان تر اوسه لا په جیل کې بندیان دي کومې غږ څوک اوري واده اوري د دې سره ظلمونه سوي دي موبایلونه سره زر د ښځو پیسې دا ټول ځینې وړي دي یو شی نه در کړه ډوډۍ مو خوړلې په لار درکړه د شپې ډوډۍ درکړه اوس شی نشته اچھا کتنے لوگ ہیں یہ بات لا رکھ حیدرآباد دی حیدرآباد دی خلاص السلام علیکم السلام علیکم څنګه دا د حیدرآباد دی ښه څو میاشتې بندیان وس څو میاشتې بدې میاشتې دیسه لاس را راکړه درځه او درځه